سلامونه. آی سی سی چمپینټرافي یا د اتلانو جام کله او چیرته پیل شو؟ کومې لوبډلې یې برخه والې وې او د تیرو اتو سیزونونو غوره لوبغاړي څوک وو؟ یو ځل بیا ستړي مه شئ، ناصر حلیمي یم او تاسې کرکټ څارئ. آی سی سی چمپینټرافي په 1998 کال د بنګلادیش په کوربتوب پیل شو. تر دې وړاندې چې دغه ټرافي ته د چمپینټرافي نوم ورکړل شي، د آی سی سی نکاوټ ټرافي په نوم یادېده. د نکاوټ ټرافي لومړني 2 سیزنونه په همدې شکل ترسره شوي وو چې هره لوبډله به په یوې بایللې لوبې بهر کېده. د لومړني ځل لپاره چې دغه لوبې ترسره کېدې 9 لوبډلې یې برخه والې وې چې د استرالیا، انګلند، ساوث افریقا، ویسټ انډیز، سریلانکا، نیوزیلند، پاکستان، هند لوبډلو ترڅنګ پکې د زیمبابوې لوبډله هم شامله وه. دغه 9 لوبډلې د یو ورځنیو لوبو له رینکینګ څخه غوره شوې وې. په دغه پړاو کې ټولې 8 لوبې ترسره شوې وې چې د ویسټ انډیز فیلو ویلس پکې تر نورو ډېرې 221 منډې جوړې کړې وې او د ساوث افریقا زړور الراونډر لوبغاړي جیک کالیس پکې تر نورو ډېرې 8 وکټې اخیستې وې چې په دې سره د سیزن غوره لوبغاړی نومول شوی. د چمپینټرافي دویم سیزن د کینیا په کوربتوب ترسره شو. دا ځل پکې د بنګلادیش او کینیا لوبډلې هم اضافه شوې وې. په دې سره ویلی شو چې د دغه سیزن 11 لوبډلې برخه والې وې چې ټولې یې 10 لوبې ترسره کړې وې. په یادو 10 لوبو کې تر ټولو ډېرې منډې 348 د هند سوراف ګنګولي ترسره کړې وې او تر نورو ډېرې 8 وکټې د هند پرساد اخیستې وې. د دغه سیزن ګټونکې لوبډله نیوزیلند وه چې هند ته یې په فاینل کې په 4 وکټو ماته ورکړې وه. د 2002 کال چمپینټرافي هند او سریلانکا په شریکه وګټله. د چمپینټرافي دغه سیزن د لومړي ځل لپاره د 12 لوبډلو په ګډون ترسره شو چې نیدرلند لوبډله پکې د آی سی سی د 2001 کال یو ایونټ په ګټلو اضافه شوې وه. دغه سیزن چې لومړنی انتخاب هند خو د هند حکومت آی سی سی ته د مالیې د نه معاف کولو له امله لغوه شو او ایونټ سریلانکا ته انتقال شو. فاینل د هند او سریلانکا ترمنځ چې د باران له امله لوبه ونه شوه او دواړو هیوادونو ته یې په ګډه بریالیتوب ورکړ. په دغه سیزن کې تر ټولو ډېرې 201 منډې د هند وریندر سیواګ او تر نورو ډېرې 10 وکټې د سریلانکا جادوګر بالر مرلیدرن اخیستې وې. د 2004 کال چمپینټرافي د تیر په څیر د 12 لوبډلو په ګډون ترسره شوی و. دا ځل د نیدرلند پر ځای د امریکا لوبډله اضافه شوې وه. د دغه 12 لوبډلو ترمنځ 15 لوبې د انګلند په کوربتوب ترسره شوې وې. په دغه سیزن کې تر ټولو ډېرې 261 منډې د انګلند ټریسکاټیک ترسره کړې وې او تر نورو ډېرې 10 وکټې د انګلند فلنټاف اخیستې. فاینل د انګلند او ویسټ انډیز لوبډلو ترمنځ چې کوربه انګلند له ویسټ انډیز څخه ماته خوړلې وه او ویسټ انډیز ټایټل ګټلی و. د سیریز غوره لوبغاړي جایزه هم ویسټ انډیزي رام نریس سارون ګټلې وه. د 2006 کال چمپینټرافي استرالیا وګټله. د دغه سیزن برخوالې ټاپ 10 لوبډلې وې چې کینیا او امریکا یې له تیر سیزن څخه لرې کړې وې. د هند په کوربتوب د 2006 کال چمپینټرافي 10 لوبډلو ترمنځ 21 لوبې ترسره شوې وې. دغه سیزن فاینل ته له استرالیا سره د ویسټ انډیز لوبډله مخامخ وه چې له ماتې سره مخ شوه. په دغه سیزن کې تر ټولو ډېرې 14 وکټې ویسټ انډیزي ټایلر او تر نورو ډېرې 404 منډې کریس ګیل جوړې کړې وې چې له امله یې د سیزن غوره لوبغاړی ټاکل شوی و. د 2009 کال چمپینټرافي کوربه ساوث افریقا لوبډله دا لومړنی ځل و چې آی سی سی لوبډلې بیرته 8 ته راکمې کړې وې. له تیر سیزن څخه یې د بنګلادیش او زیمبابوې لوبډلې لرې کړې وې. دغه 8 لوبډلو ترمنځ 15 لوبې ترسره شوې وې چې د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ فاینل لوبول شوی و او استرالیا د دویم ځل لپاره دا ټایټل ګټلی و. د دغه سیزن غوره لوبغاړي جایزه استرالیایي رکی پونټینګ ترلاسه کړې وه چې تر نورو ډېرې 288 منډې یې جوړې کړې وې او د ساوث افریقا واین پرنیل تر نورو ډېرې 11 وکټې اخیستې وې. 2014 کال چمپینټرافي فاینل د دویم ځل لپاره هند وګټه. دغه 15 لوبې چې د 8 لوبډلو ترمنځ د انګلند په کوربتوب ترسره شوې وې پکې کوربه انګلند له هند څخه ماتې خوړلې وه. د دغه سیزن تر ټولو ډېرې 12 وکټې رویندرا جډیجا اخیستې وې او تر نورو ډېرې 288 منډې شکر داون ترسره کړې وې چې له امله یې د سیریز غوره لوبغاړی نومول شوی و. د وروستي او 2019 کال چمپینټرافي کوربه یو ځل بیا انګلند و. د تیر په څیر د 8 لوبډلو ترمنځ
15 لوبې ترسره شوې وې. دا ځل فاینل د کرکټ سرسختو مخالفینو هند او پاکستان ترمنځ ترسره شوی و چې پاکستان هند ته پکې ماته ورکړې وه او دغه ټایټل یې پر خپل نوم کړی و. د دغه سیزن تر ټولو ډېرې 388 منډې د هند شکر داون ترسره کړې وې او تر نورو ډېرې 14 وکټې د پاکستان حسن علي اخیستې وې چې له امله یې د سیریز غوره لوبغاړی نومول شوی و. د 2025 کال او یا روان چمپینز ټرافي لوبې په پاکستان او دوبۍ کې ترسره کیږي. دا چې دغه لوبډلو کوربه پاکستان دی او د هند حکومت نه غواړي پاکستان ته خپله لوبډله ولیږي، نو پاکستان اړ و چې د هند لوبې په 3م هیواد کې ترسره کړي. د دې لپاره دوبۍ انتخاب شو، نو د هند لوبې به په دوبۍ کې ترسره کیږي. د آی سی سی له مخکښو لوبډلو څخه افغانستان هم په دغه ټرافي کې د لومړي ځل لپاره بخت ازمایي. افغانستان به خپلې لوبې په بي ګروپ کې له استرالیا، انګلینډ او ساوث افریقا سره ترسره کوي. دغه سیزن د راروانې فبرورۍ میاشت په 19مه نیټه پیلیږي او په 9مه نیټه به یې فاینل ترسره کیږي. په دې هیله چې افغانستان یو ځل بیا په سیمي فاینل او فاینل کې وګورو، موږ او لوبډله په دعاو کې یاد ساتئ. تر بیا ښې چارې.